دا سیټ ویډیو ملګرو تاسو ته ښکاري دا د مولانا شیخ الادریس صاحب یو بیان دی چې ما اوس په ټیک ټاک باندې کتو او زما ډېر زیات خوښ شو. نو ما ویل چې راځئ چې د خپلو ملګرو سره هم شیر کړم. ملګرو راځئ دا ویډیو ګورو، بیا دې نه بعد یو څو خبرې کوو. چې کم انسان له الله پاک د جمعې ورځ ورکي یا ولې د جمعې شپه ورکي، نو رسول الله مبارک فرمایي چې دا انسان به الله د قبر د عذاب او د فتنې نه په حفظ و امان کې وساتي. دا یو انعام دی چې خدای پاک یو انسان له ورکي. نو ګوره د رسول الله مبارک د وینا مطابق څه چې لومبی پوړی د انسان ښه شوه، وروسته به الله پاک د هغې نه ورسره ښه معامله کوي. دا د جمعې د ورځې د مرګ فضیلت دی زمارو. د دې وجې نه زموږ علما چې د خدای نه سوال کوي څه وایي؟ وایي الله ماله د جمعې ورځ یا د جمعې شپه راکړې خو سره د ایمان نه. دا ورسره وایي یا الله ماله د جمعې ورځ یا د جمعې شپه راکړې خو الله سره د ایمان نه راله راکړي. دا ویډیو په ملګرو تاسو کتلې وي چې دې کې د شیخ الادریس صاحب ووایي تاسو ته چې لکه مطلب د جمعې په شپه باندې یا د جمعې په ورځ باندې څوک مړ شو نو د هغه دپاره یو خوشخبري ده، یعنې الله تعالی ورته د قبر غذابو او فتنې نه یې ساتي. نو د دې مطلب دا شو چې د قبر د غذاب نه د فتنې نه خدای پاک وساتي. نو لکه اخوا به نور هم عمل بیا صحیح روزي. نو د جمعې په شپه او د جمعې په ورځ چې څوک وفات شولو نو د هغه دپاره یو خوشخبري ده. نو ملګرو د کمنټ کې هم ماشاءالله ووایي او دا ویډیو در سره شیر کړئ چې نورو کسانو ته هم ورسي.